رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سفر چې مکمل شو او مدینه منوره ته ورسید، نو لومبی حضور پاک قبا ته لاړ. دې ته عوالی وایي. دې کې د مدینه منوره بعض انصار اوسېدل او دا قبا د موجوده مسجد نبی مبارک نه 3 میله یا 15 کیلومتره لري. باخه میلونه 3 جوړي چې نه سړېږي او کیلومتر 15 جوړيږي تقریبا. نو قوم دلته اوسېده بنو عمرو ابن عوف. لومبی حضور پاک الته ورغه او دغه قوم د رسول الله مبارک مضبوط استقبال وکړ. لار د حضور پاک په دغه طرف، نو باغې کې رسول الله مبارک ډیر شو. څوک سور نسور یادای، څوک پینځلس. او د ما خپل چې کوم په دې طالبانو ته حساب کتاب کړی دی، نو هغه سلیر شروع جوړېږي. سلیر شروع رسول الله مبارک په دغه ځای کې تیرې. او چې ورسېد سنگار، نو لومبی حضور پاک دا قوم نه مطالبه وکړه دلته به یو جومات جوړو. نو د دې قوم یو کسو کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه، هغه ډېره ښه ده، زما ځمکه ده، ستا چې پکې څومره خوښئ نو هغه راونیسه او جومات پکې جوړ. او حضور پاک د هغه په کور کې د هغه په اجره کې ډېرمو. نو لومبی د مدینې منورې د رسېدو نه پس جومات جوړ شو. هغه جومات ته مسجد قبا وایي. لکه قبا د دغه کلي نوم د چې کوم دی دا جومات جوړ شوی. او چې بیا جومات جوړېده نو په خپله پکې حضور پاک مبارک خدمت کړی دی. بلکې علما لیکي چې لومبی خښته نبی علیه السلام کېښوده، دویمه خښته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کېښوده، او درېیمه خښته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کېښوده. کچه خښتې وې او بیا پې شروع شوه، نو جومات جوړ شو مزیده. نو رسول الله مبارک لومبی جومات ته قبا جوړ او بیا په هغې کې مونځ په خپله شروع کړو. او هغه کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ول امام کړ. الله پاک ډېر عظیم ذات دی او رحم والا ذات دی. د مکه ته پاتې شوه، مکه کې به عمره کېده، مکه کې به طواف کېده، د مکې نه لاړل مدینې منورې ته. نو رب العالمین حضور پاک ته وحی خفي ورته په زړه کې واچوله. او حدیث کې حضور پاک او فرمایل چې کوم انسان په مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړي دله به الله د عمرې ثواب ورکړي. څومره لوی اجر! په عمره خو ډېر لوی وخت لګي، 2-2.5-3 غنټې په عمره لګي. او بیا ستړي بنده دومره شي چې په هغه ورځ عبادت ته شوق بیا نه کوي. او دا لاندې احسان دی 2 رکعاته نفل کوه. من تطهر فی بیته، چې په خپل کور کې دې ځان پاکي وکړي، یا په خپل بلډینګ کې یا په خپل رهایش کې، او بیا لار مسجد قبا ته 2 رکعاته مونځ وکړو، الله به عمرې ثواب. او الله صفت کوي لمسجد اسس علی التقوى، مسجد التقوى دی. دا جومات چې بنیاد په پرهیزګارۍ کې ښودلی رسول الله مبارک. رسول الله مبارک به هر د خالی پرسته په ترمذی شریف کې راځي، هر د خالی پرسته کله به پیاده ته او کله به په سورلی ته په هغې کې به مونځ کوه. اوس هم حاجیان صاحبان دي، که عمرې والا دي، دلته مزدور کار دي، که څوک هسې مدینې شریفې ته راشي نو مسجد قبا ته ځي 2 رکعاته نفل پکې کوي. هر وخت دا جومات د خلکو نه ډکي
د دې خلقو د حضور پاک زمانه نه والا اوسه پورې او تر قیامت پورې چې څوک پکې 2 رکعات منځ کوي او د عمره ثواب کېږي دا باندې کمیږي او د دې برابر ثواب به د هغه صحابي کېږي چې چا د جمعه تزمه وقف کړي. بیا پکې حضرت عثمان رضی الله عنه هغه جمعه اوس پر د مزیدار خشته جوړ دا حضرت عثمان رضی الله عنه پس بیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز دوباره روان کوړې خشته کولاوي او ډېر مزیدار جوړ. بیا د ترکو بادشاہانو هر زمانہ کې چې بادشاہ راغلي مسجد قباء کې کار کړی او موجوده د سعودي حکومت مسجد قباء جوړ کړی دی ډېر خشته مزیدار جوړ کړی. اوس پکې لګیا دي لګي نورم پراخه کوي مزیدار جمعات خشته دا صحابي کورم پکې شامل شوی دی کلثوم ابن حدب او خلق دیو 2 رکعات 2 باندې کوم دې سوک صبري دا 2 رکعات میدان لوکل د دې 2 ثواب مې نور توبه خدا مې پلار توبه دا مې نیکه توبه خدا مې پلان کی توبه لګي څوک شل رکعات کوي څوک 12 رکعات کوي څوک کم او څوک زیات کوي. دا حدیث کې خدا دی چې څوک لار 2 رکعات وکړل ثواب د عمرې کېږي. خدا الله دا رحم نه لري خبره نه ده ممکن نه چې خدای پاک هر چاله په دې 2 رکعات د عمرې ثواب